څنګه دوی پوښتنه کوي وایي که یوه ښځه حیضناکه وي که چېرته د دغې ښځې حیض په شپه کښې قطع شي نیت وکړي روژه ونیسي غسل په ورځ کې ونه کړي ماپښین یې وکړي دغه روژه یې صحت لري او که یا ودې خور ته باید ووایم چې جنابت او روژه هېڅ تضاد نه سره لري د دغه قسمه یو سړی وي یا دې بیا د چې عیادي جنوب دی که اسلامي د شپې غسل نه دی کړی سهار یې نه دی کړی بېدې نه و لمونځ هم نه کاوه اما روژه یې نیولې ده ماپښین مازدیګر غسل کوي هغه روژه ګردسي ده روژه او جنابت دا سره یو ځای کېږي حضراتو او لمونځ بیا اودسه لمونځ جنابت دا نه سره یو ځای کېږي یعنې په جنابت په بیا اودسه لمونځ نسي کېږي او که سړی جنوب وي دا ګرده ورځ جنوب و نیمه ورځ جنوب و هغه روژه ده ولې روژه په هغه درې شی باندې اړه لري لکه خوراک و لکه څښل لکه ښځه د خپل میړه سره یو ځای کېدل یا نارینه د خپل کوروالاس هغه درې شیان منع دي او دا جنابت په روژه کې دا د روژې سره ضد نه بلل کېږي یعنې روژه نه خرابوي روژه نه ماتوي هغه روژه صحیح ده والسلام